سلامونه ملګرو، زه ورور اغا او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. کیسه هغه وخت پیلېږي چې سهار د 7 بجو وخت ښودل کېږي. یو سړی له خوبه راویښېږي. د هغه نوم ګلیور دی. ګلیور خپل ورځنی عادت ترسره کوي. د خپل سوپرمن د ناوکۍ سره خبرې کوي او د حمام پر مهال باندې نڅا کوي. هغه په نیویارک کې د یوې ورځپاڼې په شرکت کې کار کوي. یو ورځ ګلیور له یوه نوي کارکوونکي سره ویني چې نوم یې ډان دی او ورسره دوستي کوي. ګلیور د هغه مشر وي ځکه چې دی تر هغه سینیر دی. یو ورځ دواړه د میل څانګې ته ځي چې لیکونه ورسوي. هلته د ګلیور له مینې سره مخ کېږي چې نوم یې ډارسي دی. هغه د همدې شرکت یوه زړوره ژورنالیسټه ده. ګلیور له کلونو راهیسې په ډارسي مین دی خو تر اوسه یې خپله مینه نه ده څرګند کړې. وروسته له هغې ورځې ډان یو کاغذ ګلیور ته راوړي او ورته وایي چې د میل څانګې مشر ده ته لوړه رتبه ورکړې ده. حال دا چې ګلیور 10 کاله کېږي همدلته کار کوي خو هلته هېڅوک د ګلیور درناوی نه لري. لوړه رتبه خو لا لیرې خبره ده. ډان ورته وایي ته د خبرو کولو څخه ویرېږې ځکه نور پرمختګ نسې کولی. ګلیور په خواشینۍ سره د باندې وځي. بیا ویني چې ډارسي لا هم کار کوي. ګلیور په زړورتیا سره د هغې دفتر ته ورځي خو ځکه چې په دې کارونو کې نوې تجربه لري نو یو تصادفي کاغذ را اخلي. ډارسي د هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا ته غواړې د سفر د لیکلو دندې لپاره فرما ډکه کړې؟ ګلیور په وارخطایي کې ورته وایي هو او بله ورځ ورته د سفر د پلاک لیکنه ورسپاري. هغه د انټرنیټ څخه ځینې مقالې لیکنې کاپي کوي او ډارسي ته یې ورکوي. ډارسي د هغه د لیکلو څخه ډېره متاثره کېږي او فکر کوي چې دا ده لیکلي دي. هغې ګلیور ته بله دنده وسپارله. هغې ورته وویل چې د برموډا مثلث ته ولاړ شه او هلته د ورکېدونکو کښتیو په اړه یو څو معلومات راټول کړه. ګلیور د ډارسي د خوشحالولو لپاره دا وړاندیز پر ځان باندې مني. ډارسي د هغه لپاره یو کښتۍ هم برابروي. بله ورځ ګلیور د برمودا مثلث پر لور باندې روانېږي. هلته له یوه سړي سره مخ کېږي چې د کښتۍ انتظام یې کړی وي. هغه ګلیور ته وایي چې څنګه باید کښتۍ وچلول سي او زیاتوي چې دا سفر ډېر ساده دی ځکه چې کښتۍ اتومات ده. ګلیور یوازې د سمندر پر لور باندې روانېږي. په پیل کې څو ساعته خوند اخلي. د روبوټ جوړولو یو کتاب وایي او بیا ویده کېږي. کله چې سترګې خلاصوي نو مخې ته یوه ډېره لویه څپه ویني. د سمندر د توپان په لیدلو سره هغه ژر د ژغورنې واسکټ اغوندي. په همدې وخت کې یو توپان کښتۍ ځان ته کشوي. څه وخت وروسته چې ګلیور په هوښ کې راځي نو ځان نشي ښورولی. کله چې سر راپورته کوي نو حیران سو چې واړه خلک د هغه پر سینه باندې ولاړ دي. د هغوی مشر ځان د لیلیپوټ قومندان معرفي کوي. کله چې کیمره شاته ځي نو ښکاره کېږي چې ډېر واړه خلک د ګلیور پر شاوخوا باندې ولاړ دي او هغه یې په رسیو سره تړلی دي. قومندان ګلیور ته د وحشي ځناور نوم ورکوي. ګلیور په اسانۍ سره ځان خلاصوي او فکر کوي چې دا یو خوب دی نو سترګې پټوي. ایډوارډ عسکرو ته امر کوي چې هغه راغوزار کړي. عسکر هغه راکشوي. کله چې هغه راغوزار سو نو بېهوشه کېږي او بېرته چې کله په هوښ کې راځي نو ویني چې پر یو غټ موټر باندې تړل سوی دی او د لیلیپوټ باچا ته بیول کېږي. خلک له خپلو کورونو څخه راوځي. کله چې د ستر ځناور ویني هلته ګلیور د لیلیپوټ باچا ټیویډور ته وړاندې کېږي خو د باچا لور شهزادګۍ میري هغه په دې حالت سره ډېره خواشینې کېږي. هغه له ایډورډ څخه پوښتنه کوي آیا له ده سره دومره سختي ضروري ده چې تاسو یې کوئ؟ ایډورډ وایي چې ګلیور د دښمن هیواد بلوفیسیا جاسوس دی. بیا ګلیور له دوی څخه پوښتنه کوي چې زه چیرته یم؟ د باچا منشي ورته وایي ته د نړۍ په تر ټولو ستر امپراتوري لیلیپوټ کې یې. په بله صحنه کې ګلیور په زندان کې بندي ښکاره کېږي. هلته له یو بل بندي سره ویني چې نوم یې هوراشیو دی. دوی دواړه د ایډورډ لخوا نیول سوي دي. ایډورډ راځي او ګلیور ته ګواښ کوي چې که وغواړي ټول عمر یې په زندان کې ساتلی سي. بیا یې میدان ته وړي او هلته د هغه سره زور زیاتی کوي. خو ناڅاپه د دښمن باچا لیفوسیا پر هغوی باندې برید کوي. د هغوی هدف دا و شهزادګۍ وتښتوي او د دوی ښار ته اور واچوي. ایډورډ د ماڼۍ پر لور باندې منډه وهي او عسکرو ته وایي چې هیڅوک به شهزادګۍ ونه ژغوري بلکې یوازې زه ژغورلی سم. هوراشیو ګلیور ته وایي چې ایډورډ به پر وخت ونه رسیږي. ګلیور په ډېره اسانۍ سره د بلوفیسیا عسکر وغورځول او شهزادګۍ میري یې هم وژغورله. خو باچا او د هغه منشي په اور کې بند پاتې کېږي. د باچا د ژغورلو لپاره ګلیور پر ماڼۍ باندې تشې بولې کوي او اور مړ کوي. کله چې اور مړ سو خلکو چکچکې وکړې او باچا ژغورل کېږي. د دې وروسته باچا هوراشیو خوشي کوي. د ګلیور څخه مننه کوي او هغه د ماښام ډوډۍ ته رابولي. دا هر څه چې ایډورډ ویني ډېر په غوسه کېږي او له هغه ځای څخه ځي. باچا له ګلیور څخه پوښتنه کوي چې ته د کوم ځای یې؟ ګلیور ورته وایي زه د هیټن یم. ګلیور د لومړي ځل لپاره ځان اتل احساسوي او همدا وجه ده چې
ځان ولسمشر معرفي کوي او ټول خلک پر هغه باندې باور کوي پرته له ایډورډ څخه. د دې وروسته د لیلیپورټ خلکو د ګلیور لپاره یو لوی کور جوړ کړي ترڅو هغه په کې شکه د نیویارک په شان ژوند وکړي. ګلیور همدارنګه یو سینما هم جوړ کړه ترڅو ټول سلطنت په کې کښیني. هغه خلکو ته د ټیټانیک ډراما وروښودله او ورته ویل دا ټولې پیښې ورسره سوي دي. ټول خلک د هغه د غمجن ژوند په لیدو سره حیران سول. ایډورډ پوښتنه کوي ته څنګه ژوندی پاتې سوې؟ ګلیور ورته وایي زه وژغورل سوم. په بله منظره کې هوراشیو د شهزادګۍ د خوښولو لپاره له ګلیور سره مرسته کوي او هغه متاثره کوي، خو ایډورډ هم غوښتل چې په هر صورت له شهزادګۍ سره واده وکړي. همدلته سرتیری د ګلیور کښتۍ پیدا کوي. ګلیور هلته ځي او خپل موبایل اخلي. په موبایل کې د ډارسي وایس پیغامونه وي چې پر ګلیور باندې ډېره غوسه سوی ده ځکه چې هغه دروغجنې لیکنې کړې وې او تښتېدلی و. ګلیور نه غواړي بیرته ولاړ سي او د ډارسي سره مخامخ سي. له همدې امله ګلیور پرېکړه کوي چې نور به د تل لپاره په همدې لیلیپورټ کې ژوند کوي. پر دې خبره ایډورډ هیڅ نه خوشحاله. همدلته باچا ګلیور د جګړې مسؤل ټاکي یعنې جنرال کوي. په غوسه کې ایډورډ د هغوی دفاعي سیستم بندوي. د دې فرصته ګټه اخلي او بلیفوسیا پر لیلیپورټ باندې برید کوي. اوس د جنرال کېدو له امله دا د ګلیور مسؤلیت دی چې هغوی ودروي او د هغوی مخنیوی وکړي. هغه په ویره کې اوبو ته ورځي او جګړه پیلوي، خو دښمن پر هغه باندې بریدونه کوي، خو د توپ مرمۍ پر هغه باندې هیڅ تاثیر نه کوي. بیا هغه دښمن نیسي او له دې اوبو څخه یې لیرې وړي. د ګلیور ډېر ښه خیال ساتل کیږي. د ویښتانو پرې کول، مساج او هر څه ورته برابریږي. دلته شهزادګۍ هم ایډوارډ ردوي. په غوسه کې ایډوارډ له دښمن سره یو ځای کیږي. هغه کسان د ګلیور له کښتۍ څخه یو کتاب پیدا کوي. د روبوټ جوړولو طریقې پکښې کې دي. د همدې کتاب په مرسته هغوی یو لوی روبوټ جوړوي. دښمن بیا پر هغوی باندې برید کوي. ګلیور چمتو وي چې یو ځل بیا د وړو خلکو سره وجنګیږي. په هغه وخت حیران کیږي چې د ځان مخې ته یو ډېر لوی روبوټ ویني. ایډورډ ګلیور ته چیلنج ورکوي. ګلیور بې وسه وي خو بله لار نه ویني. له مجبورۍ څخه هغه د چیلنج پر ځان باندې مني. هغه هڅه کوي چې روبوټ شاته وغورځوي. روبوټ تر هغه ډېر قوي و. روبوټ د ګلیور پتلون نیسي او هغه پورته کوي او ورته وایي چې تسلیم سه. هماغه وخت ګلیور ټولو ته وایي چې ما تاسو ټولو ته دروغ ویلي وه. بیا ایډورډ ګلیور یو داسې ټاپو ته استوي چې هیڅوک نه غواړي هلته ولاړ سي. کله چې ګلیور هلته استول کیږي یوه لویه نجلۍ هغه نیسي او ګلیور په داسې ټاپو کې وي چې خلک یې تر ده هم ډېر لوی دي. نجلۍ هغه د ناوکۍ په شان ګڼي او په کوچني کور کې یې ساتي. د بلې خوا ډارسي هم د ګلیور په لټه کې لیلیپورټ ته راغلی وي. ګلیور هغې ته وایي چې ډارسي هم د هغه شهزادګۍ ده. ایډورډ هغه پیژني او نیسي یې. هلته ډارسي د باچا او ملکې سره مخامخ کیږي. د ګلیور له ماتې وروسته ایډورډ ډارسي هم بندي کوي. دا ټول چې هوراشیو ویني ګلیور ته ورځي او ټولې خبرې ورته کوي. هغه لویه انجلۍ د امریکایي سرتیري کالي لري چې ګلیور هغه کالي کاروي او د هغه ځای څخه تېښته کوي. هغه لومړی ډارسي په لیلیپورټ کې ویني او ورته وایي چې زه ستا سره ډېره مینه کوم. د دې وروسته ګلیور پرېکړه کوي چې زه ایډورډ ته چیلنج ورکوم، د خپلې زړورتیا لپاره نه بلکې د لیلیپورټ د خلکو لپاره. بله ورځ دوی دواړه د یو بل مخې ته درېږي او بیا جګړه پیلوي. روبوټ ډېر ژر پر ایډورډ باندې قوي ښکاره کیږي. هوراشیو د روبوټ دننه ځي او د ګلیور سره مرسته کوي. هغه د روبوټ دننه لینونه ټوله شکوي او د هغه قوت ورکموي. وروسته ګلیور په اسانۍ سره روبوټ ته ماته ورکوي. ټول خلک پر ګلیور باندې چکچکې کوي او دا ټوله د هوراشیو د زړورتیا له امله وه. هغه ته هم اجازه ورکول کیږي چې له شهزادګۍ سره واده وکړي. ایډورډ چې موقع پیدا کړه شهزادګۍ یې ونیوله، خو شهزادګۍ هغه هم په سوک سره وهي او لاندې یې راغورځوي. ډارسي هم ګلیور ته په خپل ځانګړي انداز سره مچه ورکوي. اوس ګلیور د پلوفسیا او لیلیپورټ ترمنځ دوستي کوي او د دې دښمني نور پای ته رسیږي. په پای کې ګلیور او ډارسي خپله کښتۍ سموي او نیویارک ته روانېږي. څو اونۍ وروسته ګلیور خپله دنده پرېږدي او د ځان څخه د سفر لیکوال جوړوي او دواړه په خوشحاله اړیکه کې ژوند کوي. په همدې سره فلم همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ښایستې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.